الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال أيضا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى گلون اوریدن کو پدی کیسٹ کے بتا ستا د بیلمازا انجام متعلق بیان د مولانا محمد طارق سے پخو گواز د شیر ولی خان له طرفه ملاویږي د دکان پتا یاد لرئ شیر ولی خان کیسٹ ہاؤس کیسه خانه نشاتا کباڑی بازار دکان نمبر 3 پیښور خار. واجب الاحترام عزیزان ملت و برادران اسلام مشران و کشرانو ما دی وقت کې ستاسو دوران دی د قرآن عظیم یو څو جملې تلاوت کړي. الله دیو کی چې ما ته د بیان او د عمل توفیق او تاسو ته د اوریدو او د عمل توفیق الله نصیب کی. قرآن عظیم کې بار بار د مانزه تاکید راغله د حکم چې ایمان والو د لا اله الا الله نرستو چې تاسو د خدای لوی حکم او لوی قانون او لوی امر باندې عمل کوي نو هغه منځ دی. د منځ د کولم ثوابونه دي او لوی درجې دي او بیا د نکون کو متعلق چې قرآن او حدیث او د بزرگان دین کم اقوال دي ناسب المشاهده سترګو سره لیدلی شوی دي داغه انجام او صد حدیث مبارک نو معلومیږي. قرآن عظیم فرمایي چې ایمان والو منځونه قائم کړي او د مشرکانو نه مجوړېږي. یعنی منځونه چې کوي دا مؤمنان دي چې منځونه نه کوي دا د مشرکانو نه جوړيږي. بل طرف ته رب العزال فرمایي چې هغه منځګزار له هلاکت وي او جهنم دی چې د خپل د منځ معنی او مقصد نه خبر نری. دی وجه رشید البیان لیکلی دی چې بیل ماضی دا سے بلا دا چې خواري د دین دنیا دا ناراضی د قرآن عظیم په رڼا کې او د حدیثو مبارکو په رڼا کې او د صحابه کرامو د بیان او اعمال متعلق د هغه چا سزا وره چې څوک منځ کې سستی کوي او منځ پریدي. دواړو جهانو سردار قائم نامدار فرمایي چې څوک منځ نه کوي داغه د پاره الله پنځل سزاګانې مقرر کړې. سپ دنیا کې دي سزن کدن کې دي سپ قبر کې دي او صد قیامت په ورځ باندې چراپاسي هغه وخت دي. ناراضي چې منځونه قائم کو د دې سزاګانو نزان بچکو او دواړه جهان استاسو زمون الله خسته کی. دواړو جهانو سردار فرمایي چې کله بیل مازه आवाज شي حي علی الصلاه حي علی الصلاه حي علی الفلاح دے قصدن امدن ملران شي محمد رسول الله فرمائی کدا چر بادشاہوی
او د بادشاہ د وجه من لران شي دا سړی به د فرعون سره د ورځ د قیامت باندې ولاړ وي ځکه فرعون بادشاہ و فرعون کې سرکشي وا تکبر او غرور و څوک چې مونږ د بادشاہ د وجه نه پریدي محمد رسول الله فرمایي چې د دې قیامت په ورځ کې د فرعون سره یو ځای ولاړی راشه مسلمان کته بادشاہ د بادشاہ د وجه د غرور تکبر اغسته او مون کیسر الله ته نګره راشه سر الله تکیدا الله ته ګوې کې پمانځ کې زاریو کا چې د فرعون د انجام او د حشر نه بچي ورنه بالماز نبی فرمایي کدی بادشاہ په وجد مون لران شي نو دې بد فرعون سره یو ځای ولاړوي بل طرف ته د دوړو جانو جانان فرمایي کچره دې د وزارت د وجن مون قضا کوي دې بد حامان سره یو ځای په حشر کې دې ولاړوي که یو سړی د دولت په وجه باندې مون قضا کوي او مون لنراضي دې بد قارون سره یو ځای ولاړي نبی علیہ السلام فرمایي څوک د تجارت او د سوداګر د دکاندار په وجه باندې مون قضا کوي نو دې بد ابي ابن خلف سره یو ځای په جهنم ته ورگزار شي پد الله بندگانو نن الله درته مقدر کړی دا ژوندونه در کړی دی ځواني در کړی دا وخت در کړی دی او طاقت در کړی دی د بل مازه د انجام نزان بچ گئے او د سزا نه ځان بچ گئے نبی فرمایي چې کله بل مازه انسان دنیا ته یو درزق کار لاله سوري نہ بے کسب کے برکتے نہ بے دولت کے برکتے نہ بے خوراک والا خونور کئی نہ بس کا خونور کئی نہ بسکونی جنتے رہی نبی میں فرمائے کہ د مخنب اللہ د مسلمان اغا نور جدا کے کمرو چې د مون گزار په مخ کې الله چولې دا د بل مازه د مخنب اغرنا واخلي کده ځان ته دعا کوي د دعا بم نه قبليږي کني کان بندگان ورته دعا کوي هغه دعا بم د په حق کې نه قبليږي محمد رسول الله فرمایي چې کله دا بل مازه نور عبادت کوي نو نور عبادت به نه قبليږي وګوره د دوړو جامو سردار فرمایي چې کله د ځن کدن شروع شي یو عظیمتن دب پراش داستن دب کده د پس دی ال باندې د پتالو مړ باندې او سمندر او بور واجه دی بدمرتګي چې د تند باندې ماتيږي الله کای کو څوک د ځن کدن د تند نه ځان بچ کوي د ایمان شراب واړه دنیا کې د ځن کدن وخت کې د جنت شراب واړه نو راشه الله تصر په سجده کېده مون گزار په خپلم جوړ شه بچو تم نصیحت کوي اولاد تم نصیحت کوي زکه دواړو جانو سردار ته الله فرمایي چې اے محمد رسول الله امت دیوایا چې قو انفسکم واهلیکم نارا ځانم د دوزخ د اور نه بچ کې اولادم او اهلم د دوزخ د اور نه بچ کې نو چې څوک مون نه کوي نبی فرمایي دغه دوزخ دې د دوزخ اور به بلیږي سو وخت د بل مازه زن کدن وخت دومره تکلیف وی چې پد پا القوم ر باندې و سمندر ورواچه نو تندې نو ماتيږي اسرائیل علیہ السلام باندې پسخت ساخلی دومره سختی به پیراولی لکه د په بدن کې چې رګ رګ ته چاړ ورسي او رګ رګ د بدن یې دا پچړو په تور باندې قیمه کیږي او ټوکړي کیږي د بیل ماز انسان به دومره سخت ځن کدن وی یا الله مونږ ځن کدن آسان کا مونږ گزار کا یا الله د بیل ماز د انجام نم پامان کا
اسرائیل علیہ السلام ورته یو سپیړه په مخ ورکې چې د بدن رګونه بټول زره زره شي د بدن نه چې روح راخلي نو روح د بوي چې د بیل مازه د وجنا ته خو پاک روح وي دومره پلید شوی او نجس شوی را بهر شچ د اور په ټاټ کې د اونغاړم ازغیدار ټاټ کې د اونغاړم او جهنم ته د یو سما دغه بیل ماز انسان روح با پرګونو کې نه نوځي او اسرائیل علیہ السلام به د اور په چړو ورو باسي یا الله دومره تکلیف بیل ماز د پاره والده نبی فرمایي چې دا ارشد پاره یو نخو علامه خدا ایماندار سړي علامه او نخو د ایماندار دا چې دې بمون گزارې دوالو جانو سردار تا اللہ فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون محبوب حلاکت اغم بالمن گزار لرے چه دے دخپل من دا وقت نہ خبر نی معنی و مقصد نے خبر نی بل طرف تا میں نبی فرمائی چه کلب بالماز انسان منزل رازی نو دا منافق لو یا علامت دادا چه دے من لرازی نو چې وخت تیر شدی مونږ کوي الله فرمایي چې دغم بیل ماز دے د انجام خراب دے یقولون چې سو وخت دغه انسان نسا اوزی یو پرشتبتنا مخ پټای پوزس په می بپټای چې دا مردا روح دې بدبوئی کوي یو به یو تور غرزارای بل به بل ته گزارای ان چې اول اسمان ته به ورسیږي بر اسمان کې به دروازې د اسمان بند شي دا د بیل ماز روح دې دا مون اسمان ته نپریدو لاندې د جهنم اورتا ان قبر کې اورتا ورگزار کړ سو وقت دا ول اسمان دروازې بند شي او روح بزمکه را روان شي قبر تراشي قبر کې به ورته دومره اور جوړ شي د اور لمبه باسمان ترسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه لمبه او دغه اوازونه دغه تکلیفونه انسانانو پیریان نوینه نورې د جهان تمام مخلوق ویني او ټول ته نه امان غواړي یورس حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ناز دے پخپل خلوت کے یو سڑے پا منڈا منڈا رہا گئی رنگ زردی سترگو کی اوخ کے وے شنبے پترنی ولیو دیار را پیدا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا پخپو کے سر کے خودا وی اید اللہ محبوبا زتو بوبا سما زکا زدیر گناہگارے ما خود عمر خطرے پا قبر کی اولی دلے پا بچتا قبر کے سفول وی زد کفنونو غلو ما با کفنون دا قبرونو نروڑل خوی کلچ ما یو قبرو کنو اغی قبر والا چ میں اولی دا داغ بدن دا اور زنزیرون توشویو اغا زنزیرون یو کڑے دیر اگدولو یوا شکلیم دروانو دا بد خنزیرو داغ دا بدن دا رگ نو دا بدن دا دامونون دا اور لمبے روانوے زبزان پوینشو مارا مندکے دا قبر نواز آگے چے اے کپن اورن کیا ادرے گمانا تا پوسو کجز سوکے ما او خدا پس مال دا سزارا کئی دیوئی چی مالک لکڑلو او دا میں ورطوے خط سوکے ویز شرابی نیما زناکار نیما زغلو ڈاکو نیما دا ماتا چکم سزا ملاوی گے نو دا دی وجہ ملاوی گی چز بیل مازو مامون نکاو اللہ ماتا تر قیامت پورے بپدے قبر کے دا دے اور عذاب او دا اور پدے لمبوس کرو کے بمیسیزی ہائی افسوس دے دنیا کے خلق تو آئے چہ دا بیل ماز انسان سخت انجام دے پا قبر کے بورتا اور بلی گی او تر قیامت بپکے سوزیگی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سترگو نوخ کے راگ لے وی بچے خدا انجام دی اولی دا نو چتا دا بدون توبو باسے نو دا بیل مازینم توبہ گارشا دغا حسن بصری رحمت اللہ علیہ
چې کله پسې د پریوته وی یا الله ما د بل مازه د سپنا اوساتا یا الله دنیا کې کومره تکلیف وي هغه قبلو ما هغه باندې صابرم خود بل مازه نه خدای دینا من گناہ زیادہ را بیا ورطا ملک بن مروان وی عبد الملک ورطا وی تستا گناہ بدخواه ہے دا رحمت نم زیادہ وی نا دا اللہ رحمت بدیر وی زتوبو باسم خوز دیر گناہگار ما دغمل عبد الملک بن مروان ورته وای چې پس توبه تایب شولې وې پدې ما بد قبرونو کفنونو وړل یو قبر مې وکنو هغه کوم ډېر بد انجامو بل قبر مې وکنو هغه کوم بد انجامو یو پنځم قبر لا چراغ لما هغه انسان نه د خنزیر شکل جوړو په زنجیرونو تړلو د خلینم د اور لمبې روانې وې پګمونم د اور لمبې روانې او لمبا کې بداو یو کالو په مقدار لغړې دو پکې بګوي کې سوزیدا چې ما دا غنجام اولید په جړا شوما ماته وې چې جړا ما خود پوسا نو کچ زه خدای دې ګناه کې راټینګ کړې ما الله مال دا سزا را کوي دا رات وای چې دا د سزا دا دغه غلوی ماته د پوسو کې جدا پسازا بیګي وی ماته وی چې زه مون گزاردم دنیا کې ما خلقو بمونځ نه کول او ما بمون نه کو اذان بو شما به پروا نه کولا الله فرمان چې قبر ته څنګه راغلم نو دا اور را باندې مسلط کو تر قیامت به پدې اور کې سزيګما نو دنیا ته چلا چې خلقو ته وایا چې د بیل مازه بج ابد انجام دے یقولون دوارو جانو محبوب فرمائی کہ سو وقت دا بیلماز انسان گویا کہ قبر تور رسی اللہ فرمائی قبر با پی تب تم رو حکمشی کہ دشپکوارو طرف تم پیرا گونشا یو پختے بے بلا پختے کی ورشی بلا پختے بے بلا پختے کی ورشی حتیٰ کہ دد پختو ٹکار بطر عرش پور رسیگی دغه بجد محمد رسول الله فرمائے چې د قیامت په ورځ به الله د دوزخیانو نه تپوس کوي جنتیانو ته وایي چې دوزخیانو نه تپوس کوي چې د دوزخ ته پسرا غلي جنتیان به ورته وایي ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر دے دوزخ تسروستی ہے پکم خبر دوزخ تراغلے پکم وجہ کم گناہ دوزخ کے پراتے ہے دوزخیان بابازو کی قالو لم نکو من المصلین لم نکو من المصلین وی دوزخیان بوئی چی مونگ دوزخ تا ذکر آگلیو چی مونگ با دا مونگ گزارو سر مونگ نکاو اینی مونگ گزار نو دا دے وجہ مونگ دوزخ تراغلو یقولونو چی لا الہ الا اللہ کلمم ہوئے اللہ فرمائی جراش ہے دوزخ نزان بچ گئے نبی علیہ السلام فرمائے چی دا قبر تکلیفون با بیل ماز لزیات ہوئے بل طرف تا دنیا کے مدل بیلماز دمر بد انجام دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے چھ ما یو دریاب نو بوس کلے اگا دریاب اوبو ڈیرے ترخے وے یو بزرگ حضر علیہ السلام ما سرم ملو ہو ما تیوے چھ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا سمندر دا اوبو دے خلیت واچولے واپس دے ولی تکڑلے وی ما ورتوے چھ دا دریاب خود عمر تریخ دے دا خو مخ کې خوګو ډېر مزیدار خوږی وبوي خو معلومه نه ده چې وبې اوس دې ترخی دي حضرت علیہ السلام فرمایي چې ته خبرې چې دا دریاب خوب وبې ولې ترخی شوی وی ما وی چې نیم خبر وی غراته وی حضرت علیہ السلام ما او زره په دې مسله پوهو ما یو بیل ماز راغلو د سمندر دریاب نه وبوس کله لګي خوند د خپل خلینه په
پدې سمندر کې توې کړلې او چې کله غد بیل مازه د خلینا جوټه شوی او بده سمندر دریاب تراله دا هغه وزن دا او دومره ترخی شوی چې تمام کبان میان پدې کې د تند نمرې خود تر خالد وجد او بنس کې زکه بیل مازه پکې د خپل خله جوټو بغرزولې دا غي د وجه ترخی شوی دی یا مسلمانانو دنیا کے بالمازدہ سے بد انجام دے آخرت کے بد انجام دے محمد الرسول اللہ فرمائے جدا بالماز انسان یوزل شیطان سر ملگر شو زنگل کے روان دے خوچ کلے سحر اذانو کو او دغه ټیم کې چې سو وخت اذان شو د بالمازه مستتوجو نکړل شیطان وتقت پورته قتل وې دې چې منځونو کو وخت او حتی ماس پخې نزان شو وخت تیر شو خود منځونو کو شیطان دې انتظار د چې مازیګر منځو کې خو سو وخت چې مازیګر اذان شو شیطان سره دې په سفر یو ځای روان دی او چې سو وخت مازیګر وخت ختم شو او د ما خام اذان شو ما خام وقت ختم شو د منځونو کو ما سوتن اذان شو او بیا د سحر علامه لګی دا وې د پینځه منځونو نکړ شیطان ورته وې دا ټیک د شیطان ما زبد وخت ما زکم وخت ما زخوار زار ما زغم خوار ما زخطا کار سیاکار جهنمی او سزاوار ز شیطان ما خو ما یو سجده نو کړي نو انجام می خراب دی تا د پینځو منځونو سجده نکړلې شیطان ورته وې زتانا امان غواړما حضرت حضرت علیہ السلام فرمایي چې گویا کې د بیل مازنا شیطانم پناه غوسته دا د بیل مازنا د بیابان خنزیرم پناه غوسته دا خنزیر دا وای چې یا الله خدا چې ز خنزیر ما خو چې بیل مازنیم د بیل مازه سپنا می پامان کا حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے وی زبان د دوارو جانو جانان سره په یو سفر کې ملګرتیا نصیب شولا دوارو جانو جانان او فرماته زما قضا حاجت ضرورت ہے خو په دې میدان کې ټول یو طرف بل طرف ته اونې زنګل نشتا چې زپکه پناشم او د اسمات او فرمایم وی یو غر خوا کې اونې ولاړ وی هغه ته ماته आवाज کا چې محمد رسول الله دی غواړي وی ماغه اونو تاواز کړی چې محمد رسول الله غواړي وی اون د وی خروته دوالو جانو جانانو فرمایل چې مان چا په ستر پرده جوړ کړي چې ز قضا حاجت تکینم وی کله محبوب علیہ السلام چې قضا حاجت مو پورا کړلو اونو ته وی واپس لاړ شه وی ما ورته وی د الله محبوب استړی ما اوګه شوم یم تګه شوم یم ډیر مزل او سفر میکړې وی باته وی دې مخامخ غر لورشا او ورته زما سلام وایا سلام نه بعد ورته وایا چې محمد رسول الله فرمایي چې کتا کې وبوینو او براکا زما د سفر ملګری تګه شوی دغه عقیل بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي چې لاړ ما غر ته سلام وې چې دواړو جانو جانان فرمائے چې زما سلام قبول کا او کو بدر کې لګی را کا غر ورته وې دوه جانو جانان تا زما د طرف نه عذر وکا چې د کوم روز د دوزخ خشا خبر شم چې د دوزخ د اور خشا دا بکانی او غټي وي نو دا هغه یاره نه ما کې وبوجي شوی دی او دغه انجام نه چې خبر شم چې کانی او غټي خشاګ دی نو ما کې وبوجي شوی دی سکم زینو بدر دوالو جانو جانان لچ سو وخت نږدې راغلما نو یو اخرى روان دی یاریو غم بیږي فریاد کوي دغه اوخ د دوالو جانو جانان قدمونو مبارک لراغله هغه اوخ د جانان په قدم کې سر کې خودا مبارک قدمونو کې پجړا داس لګیا د جهړي لکه معصوم چې یو لوی سړی نا ظالم نه راتخته او فریاد کوي او چې محمد رسول الله نظر فرمایو نو د اوخ مالک را روان تور ور سره دا
ورسر لخت دی یا رسول اللہ علیہ السلام دا زما اخده دا نافرمان دے زوال گیا ورکوم او بورکوم خوراس کاک ورکوم او دے زما خبر نمانی چکل دشپے نیمش پشنو دے پڑے اوشلے اتغ دے دوارو جانو محبوب اختوے چه گورتا تا خوراک در کئی تا تسکاک در کئی تا تا گویا که دنور نپنا در کئی دا باران نپنا در کئی تا بندے پیسی ورکڑی تو ولی نا فرمان ہے دا فرمان بردار جوشا اگر اخورتوے یا رسول اللہ اگر چه زناور ما خو محبوب دے دا اللہ نا فرمان دے نو زکا دا زنا فرمان ما دوارو جانو جانان او فرمان چه دے دا اللہ سنگا نا فرمان دے وی دا اللہ محبوبات چه سار ازانو شدی من لراشے زمون پکور رحمتو نوری گے ماسبخین ازانو شدی من ادا کے نو زمون پکور انوار راوری گے مازیگر ازانو شدی من ادا کے نو زمون پکور برکتو نر آروان خوچ ما خام ازانو شدی من ادا کے زمون پکور باندے لذتون و رحمتون رازی خوچ دماز خوتن ازانو شی نو دا دمونز پروانوی حتی زمون پا دے کور لعنتو قهر را روان شی وی دا دوزخ اور را روانی زچ پا یو ڈاڈا باندی ووڑما اگو زان تر حیات کم چه دا زما مالک دے و مولا لے خوراکا اس کا کراکای خوچ پا قهر گیو طرف میں اس وزی نو بل طرف راوارو ما خوچ بل ڈڑا میں اسوزی نو بل طرف راوال حتی کچھ دا خدے پا قہر و دا خدے پا مصیبت کے گیرے گما دے دماز خوتن من نکای نو زمون پا کور قہر رازی چه دا قہر زوینم پڑے اوشلو بارتا میدان تا و تختما دا اللہ محبوبا دے من نکای نو زکا زد دا کور دا لعنت نو دا قہر نتختما یکلنو بیل مالا دم ربت انجام دے چه اوخان گویا که زناورم دا بیلما زنا امان گواریو بیابان تا تینا تختی او بیابان طرف تاوی اوگے دیم خیر دے تگے دیم خیر دے خود بیلما سر پکور کش پکول نغوارما محمد رسول اللہ فرمائل چی بچے تو بطائب شاہ گورد زناور دے وورے دل چت سحر من کے ماسبخین منظم ادا کے مازیگر منظم ادا کے ماخام منظم ادا کے وہ یو دماز خوتن منز کے در نسست کی گی نو ستا پکور دا اللہ قہر را روانوی دا زناور پہ پوئی گیو تا پہ نپوئے گے بچے دماز خوتن منز کوا او بیل ماز دیتوئی چه گویا کی سلور منزو نکای او یو نکای نو بیل ماز دیتا وی دا بد انجام وی دوارو جانو محبوب فرمائی چه سوق بیل ماز یوم القضا کی نو دا دامل نادا دا ناما اللہ دا دوزخ پا دروازہ باندے اولی کے چه دا سڑی جہنمی دے دا بیل ماز دے نو دے دا دوزخ لائق و قابل دے با دوزخ تا گزارو ما محمد رسول اللہ فرمائی چه دے خبر کے دے بالمازدم ربت انجام نے اللہ پہ یودا سے مارا مسلط کی اغمارستر کی بدور ہوئی پنجی انکو نبید اس پنیوی داغو گدوالے بد یوم میاشتے پا مسافت ہوئی یو نکی چکم پنجا کی نک دے ابد سہر نما خام پورے پہ مزل کی گئے سترگو نبی اور لمبی ہوئی پرشار و غرش گواہ سے کئی داسمان دا ترنن دا میں سخ آوازی لکہ دا سے آواز بکئی تو بویچ دا اسمان نا تندر را غرزیگی دوارو جانو جانان فرمائی چی دغا مار بورتوئی تانا خبر ایرو تانا دا خبر عذاب ایرو زمانم اشجاع الاقراض داسیو قہری مارے سترگے میں دا اور دی بدن میں دا اور نہ جوڑ دے نکونہ میں دا اور نہ جوڑ دے نبی فرمائی جی کو بیل ماس بدغ مار اللہ تر دا قیامت پورے مسلط کے یو تک مولا
बदन में दा और न जोड़ दे, नुकुना में दा और न जोड़ दे। नबी फरमाई बेलमास बदग मार अल्लाह तरद क़यामत पूरे मुसल्लत के यौ तक बोला गवाखवर गई चिदाज़ान टेमी औ दे मंजिल नवरजे यौ तक बोला सहर मंज वक्त के वर गई कि बाबा बख्त मुंदे न को नुस्ताल बज़तर क़यामत दा सजा दर को मान। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि दखसार मंज चे द खजा कर दे उटक वर लवर की दद बदन बसरा जरा इरा इराशी लंबे बे पजहान के ख्वरीगी लंबे बे पजहान के ख्वरीगी और यो यो जग बेहतर अर्श पूरे रसीगी। गुलू न पा खुदा कसम दे बेलबाजा द खुदा दुश्मन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाए कि मुंद दिन स्तंदा चाचे मुंद कायम का दिन कायम को और चाचे मुंद प्रे खौद मुंदे तरक न द दुमरा सजा और दुमरा गुना उकड़ला लका चटोल इस्लाम में दड़े दड़े करो अल्लाह कईरा शहीद कबर अंजाम था गोराई बल तरफ द महबूब करीम फरमाए कि मास बखिन बबल टक वलवर के न दल बटकू न वरकाई बदन बे रखीगी और तरद जुरु कालू मकदार पूरे बदद बदन के जहर गिरजियो बदन बे लंब लंब कीगी। द्रेम तक माजी गर्म वके वरकाई दाद माजी गर्दमुल सजा दब चटके वर्क बदनी रही रशो जरा जरा शो औ द अरे जरी न बद आयो अफसोस आवाज राजी तर क़यामत पूरे बदता दरवाजे पिंज टक दग जहन्नमी औ दग खतरनाक खामार पर बदन बाने वर्कई कलब और लपतन दी टक वर्कई चदा तंदे पा अल्लाह तन दिल गोले कलब टक पर पोसा वर्कई चदा अल्लाह तन दिल गोले कलब दा भला सुनो बांधे वाला टकू न वर्कई कल द बदन पर पंडो दखपो कल द बदन पकटो गुतो दखपो औ दे बपी रही रखीगी खुद द जड़ाबा गोया के न कबलीगी फरियाद बे न कबलीगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह में फरमाई कि खबर के बपी यौदा से लड़म राशि दाग पर मरे के जजुर के बाउया कसूरी द जहरो न बडकी वो जदलस तकवर के जीव बदबख्ता दुनिया के बदर तदा अल्लाह नाम वागस्ता कि हय्या अला सला हय्या अलल फलाह बदरत बदर तो कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बद अल्लाह बंदा अल्लाह लोईरे ज्यादा कामयाब है तराशा ज्यादा फलाह तराशा ज्यादा खुशहाल है तराशा ताब सजदन लगोला तो बेलमाज़े तागुए के अल्लाह सर दुश्मनी करे दा न मा अल्लाह मा तो हुक्म कर दे कि पर वक्त के दल टक वर्कवा सो वक्त का लड़म दे बद कचर न गट लड़म हुई वो चटक वर्के न यौ का सोड़ द जहर बद बदन के प्रेर रग रग के बेजहर तकसीम से गुए के द घटक सर बदद द बदन ना च सुमर वखवी और गुनई अब टोल जरा जरा से कतबत न प्रूले चिगे बोल ची या अल्लाह मा दुनिया तौलेगा या अल्लाह माल लगु वक़्त राका मां बिया दुनिया तजुन राका चला शमा जबद पिंजु वाड़ो मुंजु प्रबंधी कोमा महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई चिदल बबल तक दमाजी गर वक़्त के वरकई दमास बखिन वक़्त के बवरकई दब दब दरवाजे पिंजु टक वरकई औ दरवाजे बे पिंजु टे मद बदन न वखरजीगी दासी बौरजीगी चतशाड़ू के बपाती जी खुदा द फरियाद औ द गोया के खफगान औ चिगो सुरेबा ए सुख नौरे न बे नकीर फरियाद औरे न बे मुनकर औरे न बे दगा द खबर ज़ाबू न औरे वो तर क़यामत पोर बे दगा से अंजाम वी यकुल नुराशई बच्चों ता नसीहत कई रूड़ो ता नसीहत कई नौजवानों ता नसीहत कई
ظلمو ته نصیحت وکړي چې د مرګ نه بعد ور سخت مرحلې دي د بیل مازه بد انجام دی دغه بد انجام نه ځان بچ کې او راشي مونږ گزار شه محمد رسول الله فرمایي چې څوخ د قیامت په ورځ باندې شپېلې پوکوالی شي او ټول خلق د قبر نه پاسي نو بیل مال د بد انجام کې را پاسي داسې انداز کې بوي چې سترګې به سر کې وي سترګونه به نو رواني سترګونه به خولي را رواني اوښکې اوبه وینې به را رواني دی به بربند لغړ د قیامت په میدان کې ولاړې څلوېښت کاله به د قبر خوا کې په یو په ولاړې رب ورته وایي چې پتا به دغسې تکلیف وي یو طرف ته به بیجاب بل طرف ته به ته د بیل مازې په وجه خولو کې ډوبې په تکلیف کې به ډوبې نور ته به وایي ای نوره الله ورټیټ شو چې څومره تا کې زور وي نو دا بیل مازه دې ده ته سزا ورکا او خپل تو ورته وښایا خپله غوسه ورته وښایا ځکه بیل ماز انسان نه چې الله خفره نو د بیل ماز انسان نه مخلوقم خفره د بیل ماز انسان نه نورم خفره د بیل ماز انسان نه قمرم خفره د بیل ماز انسان نه شجرم خفره د بیل ماز انسان نه ثمرم خفره د بیل ماز انسان نه حجرم خفره د بیل ماز انسان نه سموغرم خفره د بیل ماز انسان نه پیغمبرم خفره او د بیل ماز انسان نه میدان د محشرم خفره ځکه د بیل ماز انسان نه چې الله خفره نو تمام جهان ورته غوسه ده او تمام مخلوق ورته نه خفره دی وجن ور به ورته خپل زور خای زمکه به ورته خپل زور خای بدن به ریزو زره زره کی نور به ور باندې دومره راکته شي چې دی به په خپل خولو کې داسې ډوب شي لکه مې چې په اوبو کې ډوب وي دا بیل ماز به داسې په خپل خولو کې ډوب ولاړ رب الهیزال بان او فرمائی چه بیل مازرا ولی بیل مازرا ولی بیل مازرا ولی چه بیل ماز کل اللہ تا مخامق کیگی نو اللہ با ورطر زیاد پا قهر او پا غصوی یا اللہ استا دا قهر او دا غصین امان راکا دوارو جانو محبوب محمد رسول اللہ فرمان دے چکل دا قیامت پورز اللہ بالمازن ترا غواړي زمکه ورته د اور نصر کی دی ورته بیب لکی پسر به سر تور کې په بدن به بربن کې او په دغه سر زمکه د اور بارا روان وي فرشتي ورته وای زم د خوانا خواشه بل فرشتہ به زم د خوانا خواشه تبل بازستا بدن پورې مونږ ځان نږدې کو دوزخ به ورته आवाज کوي راز زستایما او تزمای تا چې دنیا کې الله تسر نخ کا تکاو سجده نه لګولا نو زدر ته خوشاله دم چې زما اور لرا روانه جنت ورته وای جنت زمای او نزستایما زما خوشاله تعالی نه دی ساده پلید بدن ما د پار نه دی زروخ زما د خوان لال شاه اور فلهای ازال تا چه کلنی دیش دخپل قهر آواز بپیو کی جنن در تزیاد غسیما دغلاس ولروالی سینه ورلا سیرکے او گسلاس ولا شاعت سینه کی عباس ہے شاعت رب تا چه کل اللہ سوزی اللہ بو فرمائے چه دل عمل نام پا گسلاس شاعت رب نوار گئے سخی صاحب کتاب بادا بالماس نا اللہ خیری گلونا اللہ بو فرمائے چه چرتا حامان پروت دے التا دیوارو غردوے چه چرتا نمرود پروت دے آغا اورتم دیوارو غردوے چه چرتا فرعون پروت دے آغا اورتا دیوارو غردوے چرتا چوبا ابن خلب پروت دے آغا اورتا ورواجوے دے چه کل اورتا ورچے نو اور با ورطوے چه نن با زما سختی ہو زما زور اگورے نن بدر نزد طول بالمازے بدلا خلما اور رب اللہ یزال فرمائی چه سوقت دے دوزخ تا ورزی
دغه دوزخ کې یو خطرناک کند ده هغه کند نه نور جهنمونه امان غواړي هغه کند ته حبحب وای دغه حبحب او کند ده داسې کند ده چې کله په جهنم کې اور سړیږي نو د حبحب لمبه پراشي دغه اور د حبحب د اور په وجه باندې بیا تازه شي دومره تازه شي چې 1500 کال داغه توزه کپه 1500 کالو مقدار مزل کې چرته چنچن لري روانه گویا کې انسان زنده سر روانه 1500 کال لري بېرې رشي او ایری به په ملک باندې تقسیم شي د حبحب دغه کند دومره خطرناکو نور جهنمونه ته ایمان غواړي الله فرمایي چې دغه حبحب کند ته ورگزار کړ بعض علماء لیکلي چې انسان منقضا کی د قران حکم دی چې د ایمان نه خارج شو د اسلام نه خارج شو د په کفر کې داخلي نو الکه راکه چې څنګه الله فرمایي ولا تکونوا من المشرکین منځونه کوي مشرکان مجوړې گئے بل طرف ته مې رب العزت فرمایي چې فسوف ډیر زردا چې دې با هغه کم د دوزخ ته وګورم چې کومه کم د دوزخ ته الله په قران کې غیه ویل لري غیه هغه خطرناک دوزخ دی چې هغه کې یو کم دړه هغه کې گویا کې ماران دی هغه کې داسې خطرناک لړمان دی دا هغه دوزخ د کم دی چې د کومه نامه غیه دا یو لړمبه سر بار کې محمد رسول الله میں فرمائے چې دا غلړم سرب اسمان پور رسیږي چار چاپیر چګوري د تندر غوندې आवाज بکای سرګونه به د اور لمبه روانه خلق ورته وای چې تاسو د دوزخ نسل را بهر کړي جبرائیل امین علیہ السلام بته تپوس کړي چې تا د دوزخ د اور نه د غیه کند نه تاسو سره را بار کا دومره په قهر او په غصه والی هغه ورته جواب کې وای چې ما ته د الله طرف نه حکم دی چې د میدان حشر په منځ کې بیل مال وګورا زبا بیل مازرانی سما او دغه غیه کند ته به غرزو ما پینځه وخت چې مونږ نه کړه 15 ټکا باور کوما او د ار یو ټک سره به زره ایرا کوما بل طرف ته محبوب فرمایي چې بل یو کم کنده د ویل ورته وای الله فرمایي چې فویل للمصلین الذین اغه مون گزارو لوهل کنده دا خطرناک کنده دا افسوسناک کنده دا د غمونو جوړ کنده دا کچره داږي کنده نه گویا کې یو معمولی غونده او راغه د نقد اوره په او یا یمحسا نو تر قیامت پورې په دنیا کې شینکې ښکارن شي او زنده سر به پاتې نشي دغه ویل د بل مازور دی قیامت پر الله فرمایي چې الکه سخ مجرم مال راولې سخ مجرم مال راولې نو خلق بشر بیان راولې وای بن دینم سخ مجرم راولې نو خلق بنور ګناګار راولې وای بن د دینم سخ ګناګار راولې مجرم اواز وچ چې یا الله څومره ګناهونه هغه خلق عمره وستل خدایا د دین لوی ګناګار بسو کې شرابي او یوارګر نه بسیات ګناګار سو کې الله وو فرمایي چې مال هغه کسرا ولې چې په موږ کې اغلا کولا موږ کې اغلا کولا ان د مون نه رکوع نه پورا کولا سجده نه پورا کولا نو هغه سغل دغه غل مال را ولا وګورئ ګلونو چې الله به فرمایي د قیامت په ورځ سخت ګناهګار نن په میدان د حشر کې په مسلمانانو کې هغه څوک دی چې چا په مانځ کې اغلا کړي او موږ کې ناراضه کړي نبی می فرمایي چې دغه زیات مجرم او ګناهګار دی د پاره دومره لوی سزا ده دومره لوی ویلا ده سوق چې دغه ویل کم د تورشي نبی فرمایي چې چا پیرانه با په د جهنم هغه ماران را ټول شي چا پیرانه با د جهنم اور پر راجمش
او چا پیرنا با د جهنم ماران لړمان با په گزارونه کوي یو مار د چې د ډېرو سختو زهرو د وجنه گنجې ده داسې گنجې ده د بدن نه گویا کې د اور لمبي خيږي نبی می فرمایي په بیلماز بدغه مار الله مسلط کړي ټیک د ګلونو چې مسلمان نه یو ځلې کلمه ویلې دا او نبی فرمایي چې ګوره مونږ الله یو لوی حکم دی په مونږ کې د الله رضا ده مونږ کې د محمد رسول الله دستر سرور دے دستر گو نور دے دستر گو نظر او یخوال دے نبی فرمائے توک چی منزو نکے زما نور لئی سر گو لنور او زما ستر گو لیخوال راکے زما ستر گو لنظر راکے سوک چی من نکے داسے دا چی زما دستر سرور اخلے دستر گو میں نور او یخوال اخلے سوک چی نبی خفکی اگن اللہ خفائی نبی فرمائے چی زد بیلماز نخفائی ما نو اللہ ورنا ناراض الکای راشی گلونو چه بچو توایو رونو توایو زوانانو تا چه دا اللہ طرف آوازو شی دا حی علی صلاح آوازو شی او دا اذان آوازو شی چه مونگلاس کے دکاندارے سر تلیو تل پریدی بجاجی سر گزوی غپریدی گلکار سر گوئے کتے شے کرنڈے وی غپریدی کو زمیدار سر کودا لہرم بیوی پریدی خوچ دا اللہ کور ترا روان شے اللہ تا سر پا سجدہ کرے بادشاہ فرمائی جتا با تا سر پا سجدہ کے خودو نو پا دا سر با دا قیامت و رض تعالی دا جنتون خست تاجو نگدمان یقولون بل طرف تا محمد رسول اللہ فرمائے چه بیلماز با پدا سے بد شکل کے دا قیامت پا رض ولاوے چه نور جہنم بیان بمتے امان ہوئے چه زمگ دا خوان آگے طرف تشا تا تنن اللہ سخت خسرے تانا اللہ خپرے اسے نسکا دا وجہ پا منگ باندے قہر را نازل نکے او اللہ چرتا منگ تا پا قہر نشے نو بیلماز نبا جہنم یانم پناغوارے بیلماز نبا فرشتگانم ڈڑکے دا بیلماز نا دا بیبان زناورم ڈڑکے دا بیلماز نا گویا کے اوخانم ڈڑکے دا بیلماز نا گویا کے خنزیرانم پناغوارے دا دوارو جانو آقا فرمائے چا گویا کے چا من نوی کرے نو آقا بدا سے پا بد حالات کے ولاوے چا دنیا بتے برا تخلیق و بیا بد مقنوی دیبا وی یا اللہ زبن منقضا کوما نبستا حکم ضائع کوما اللہ باو فرمائے چا دا دا پتندی باندی اولی کا یو طرف دا پتندی کرخا کی اولی کا چا اے دا اللہ دا قہر حق دارا نن بدا اللہ قہر پتا باندی وریگی دا با پتندی پا یو کرخا کی لکلی وی بلا کرخا کی بدا لکلی چا اے دا اللہ حق ضائع کون کیا تا دا اللہ حق ضائع کر دے نو تنن دا اللہ دا رحمتنا محروم ہے دا اللہ دا در نب بے نوائے دے بوئی زما کم گناہ دا دا تبا اللہ وی چتا من نکو منز ضائع کر دے نو دا دے بجنا اللہ وی چتا زما حق ضائع کر دے زبا دے دا خپل رحمتنا لرکما او رحمت بدر باندے نکو ما بیاد دا پینز مندو نرازش دا یومون باورتو چه و بدبختا زما ٹیم راگے زمون زیما زتا زایو خراب کما نو اللہ دے تم دغا سے خراب کی لکا زکر زایو خراب کرما بل طرف دا ببو بل منرا سے چه دماز پخین من دے اب ورطا و عزتا گویا کے پا دنیا پا کاروبار خراب کما نن با دے زدہ دوزخ پا اور باندے سے زما او دا دوزخ پا لمبو با دے خرابو ما دریب کرخا کی بدائی چت مایوس ہے دا اللہ دا رحمتنو نمایوس ہے نو گلو نو عرض میں داؤ چدا دا بیرماز ہے خودیر سخت بد انجام دے اللہ کئی راک ہے نن اللہ جوندن را کرے رے نن اللہ وقت را کرے رے نن اللہ صحت را کرے رے نن اللہ فراغت را کرے رے نن اللہ یولو یا مقرہ کرے دا سن کا دن چکل شروع کی گئے داغے نروان دے توبت
طائب شو او جمعتونو توجہ کو زکا جمعت تا پرات لوکے محمد رسول اللہ فرمائے چا پبیل بل قدم باندے اللہ دتا یو یونی کی ورکے پبیل بل قدم باندے چا جمعت ترازی منزلہ اللہ ورطا یو گناہ معاف کئی او یو درجے جنت کے زیادی گے نبی علیہ السلام فرمائے سوقت چا دے جمعت تا قدم را دن کے نو اللہ فرمائے چا فرشتے بدتا سلام وائے اللہ کہچی منگزار اللہ تپا قیام ادریگی نیت نباد ویچے اللہ اکبر اللہ فرمائی او بے شک ظلوی ما تا تبلو یا خوشحالی در کو ما سبق چدی اللہ تا دا اللہ اکبر نام واخلی اللہ وی بے شک ظلوی ما تمام مخلوق وی او بے شک اللہ لوی دے دا تلوی نعمت ورکا نو اللہ بلوی نعمت ورکے چکل دے سبحانک اللہم وصناوی رب العزال فرمائی دنی کے طلب دی پدی درنکما دمر بدرنکما کہ یو طرف تا غرونشی او بل طرف تا زمادسنا انہ دا سبحانک اللہم ترخر پورے دا دے گویا کہ وزن شی دا دمر درن دا چی تمام غرون او دریابون بطلک واچے خدا سنا دا اللہ بت وزن داروی گلن راشی چکل الحمدللہ شروشی اللہ فرمائے کہ بے شک زمان بندہ ما تولار دے گویا کہ زمان عبادت کئی فرشتو توی چراش ہے تاسوے دے پیدا کوئے نن اغد زمان لوی حکم تا او لوی پرزے تولار دے سوقت چا سر راٹیٹ گئی رب العزال فرمائی چا دے زمان بیا حمد و ثنا سبحان ربی العظیم وی نبی میں فرمائے کہ کل دے سبحان ربی العظیم وی اللہ فرمائے کہ صدقتا اے بندتا رشتے ہوئے چسلوے ماں زو عظیم عظمت والے ماں دوارو جانو جانان فرمائے کہ من ربکا وما دینکا ومن نبیکا کہ با اگر انسان کامیابی گے پدے جواب طلبے کے بعد اگر انسان کامیابی گے چاچے پنز منزون ادا کری وی زکا چتان برم بے تپوس کئی وہ بندہ من ربکا نو کتا مول کریوی تب ورطا داوے چے ربی اللہ رب جنما زکا ما بمان زکوے چے رب العالمین ما بقرت کوے کیف فعل ربکا ما دا رب ما نپا موز کے پی جندل دا نو چے کلتا ورطاوے چے ما بقرت کے مرب یادو کلتا نوی کیف فعل ربک کلتا میں فلیعبدو رب هذا البيت کلتا میں فصل لربک وانحر کلتا فصبح بحمد ربك كلبهم يقول أعوذ برب الفلق كلبهم يقول أعوذ برب الناس نجا كلبهم سراتيكو بيابهم ربيادو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم محمد رسول الله میں فرمائے سوقت سر درکوڑ پورتا کہ جو بیام ربیاد کا سکا قبر کے بعد رب پختہ نکی گے چے من ربو کا رب دے سوک دے تب ورطوے چے من رکو کے رب یاد کرے دے سبحان ربی العظیم کے میں رب یاد کرے او کلا چے میں سردہ سجدے رکو نہ پورتا گاو نو بیاب میں چے اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد نکیر من کرتا ہوئے چے ما پا قومہ کے رب یاد کرے او چے کلا سجدے لبر عالم نو بیاب میں مداوے کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاپا سجدہ کے مرب نہ دے ایر کرے کلچ سلام میں گردو بیابا میں مرب یادو کہ ربنا آتنا فی الدنیا سلام نبابا میں ربنا تقبل منا تبارک ربنا ربکا نو دے بدغل تکا ویمن ربکا نو دے بدغل تکا میابشی او دابو چے ربی اللہ ربی اللہ اللہ وہ فرمائے کہ دامن گزار دے دا زما یار دے دامن گزار دے دا وفادار دے دامن گزار دے دا ایماندار دے دامن گزار دے دا جنتی دیندار و پرہیزگار دے دے چے من قائم کرے دے نو زما بپے ٹولی خوشحالین قائم ہوئی خو محبوب علیہ السلام میں فرمائی
چې گویا کې مون نه کوي نو بیلماز به د قیامت په ورځ باندې په دغه تکلیفونو کې وي چې د فرعون کومه سزا ده او څنګه اور د فرعون نه څنګه اور د حامان نه څنګه اور د نمرود ده څنګه اور گویا کې د قارون ده څنګه اور او جهنم د ابی ابن خلف ده نبی فرمایي بیلماز به د دې سره عذابيږي نو الله کوي راشي چې د الله نو یریګو خبر ځان لخسته کو پنځه واړه وخت منځونه قائم کو خبر ځان لخسته کو د الله حکمونو کې لوی حکم نبی فرمایي مونږ څوک چې منځونه کوي هغه زکات قبليږي څوک چې منځونه قائمای داغه حجونه قبليږي څوک چې منځونه قائمای داغه روزي قبليږي څوک چې منځونه قائمای داغه ټول نیکه عملونه قبليږي څوک چې منځونه کوي د نیکانو په دعاګانو کې با اغله الله سور کوي څوک چې منځونه قائمای د نیکانو بندګانو پشان به مخ کې نور او رڼا وي څوک چې منځونه کوي محمد رسول الله فرمایي داغه کاروبار روزگار کې به برکت وي څوک چې منځونه کوي داغه په بدن او صحت کې به برکت وي څوک چې منځونه قائمای گویا کې داغه په عمر کې برکت وي څوک چې منځونه قائمای نبی میں فرمائے چې هغه به الله د ټولو نیکانو بندگانو سره د عرش عظیم په سوري باندې ولاړ وي بل طرف ته الله واز فرمایي چې الله کایدار د سوري نه د هغه خلق لري شي چې چا به دو منځونه کول درې به نه کول یا درې منځونه کول دو منځونه نه کول څلور منځونه کول او یو منځ نه کول وې د رحمت او د ارض سوري نه د دویم بهر ولاړ وي یقولون چې بالماس عرض سوري باندې شو درې ده بالماس الله په قهر وي بالماس ته دوزخ هم په قهر وي بالماس ته گویا کې دوزخ دومره په قهر وي چې د ټولو جهنميان کوم ویني او زوی راځي الله فرمایي چې دغه ویني زوی چې کوم کنده کې جمع کېږي جب الخزن ورته وي ان دغه مو د خفغان کنده هغه کې د جهنميانو سوزیدلی ویني راځي د جهنميانو ویني او زوینا او اوخ کې جمع کېږي آقا فرمایي مولا فرمایي محبوب مجتبی فرمایي د مدینه تاجدار فرمائے محمد رسول اللہ سرکار فرمائے کہ گویا کہ په خدای قسم دے چې دغه بیلماس او دغه گویا کہ گناہگار دومره سخت گناہگار دے چې دغه سخت کند د وینو زو سوزیدلو غوخو د کند جب الخزن ته بغورځيږي سوق جب الخزن تو غرزی د بدن نه بسر من جدا شي وهب په جدا کېدو شي د بدن اندامونه به بیل شي او د بدن اډو کې با په دغه بو کې جوشيږي رب لا یزال د مونږو تاسو دغه عذاب نه بچ کی گویا کہ گلونو محبوب کریم علیہ السلام فرمائے کہ پتا سو تکلیف راشے نو منځو نه قائم کئ پتا سو چې گویا کہ باران نکیږي نو منځ ته توجه کئ کہ پتا سو زلزلې راځي نو منځو نه لراځي کہ پتا سو سخت طوفان راځي نو طوفان چې منی کوي درکات منور لوکئ کہ زلزلې ختموي درکات منور لوکئ کو گویا کہ نور اسمان کې تور شي نو درکات تمون ولو که تا دو رکاتو مون باندې دستا دعا قبول شي او د انور تور مخبا الله سپین کې محمد رسول الله فرمای څنګه چې د انور مختور شوی او په دو رکاتو مون سپینېږي د مون گزار مخبا د قیامت په ورځ د انور غوندې سپینوي نو راشه منځونه کو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله د پاک اسلام د محمد سربالا کے پا اکرام دا محمد دا اسلام بیڑے بہر کے لگر دابا پس بین مخبدر تمام دا محمد دا اسلام سر امداد اکڑا خاوندا ذل جلال پا اکرام دا محمد دا اسلام دشمن نگون خوار و خجل کے پا خنجر او پا شمشیر خنجر نیام دا محمد
या अल्लाह दानास मलगरीम आबाद के खुदा औरीदुन के आबाद के खुदा जमून सर चिरचार चापेरा पदे महफल के सुमर मलगरे या अल्लाह दा जहानम खस्ता के आगा जहानम खस्ता के दा लोगों दे जुंदे मजेदार के कबर मजेदार राशिद खुदे फरमान बरदार शमूल कायम का चदा जहान दे मजेदार शे सन कदन दे मजेदार शे और द क़यामत मैदान नड़वान दे कबर दे मजेदार शे द क़यामत द मैदान पवख के अमल नामा पखिलास बान इक़दर शे औ अल्लाह वज ज़दर नरज़मा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।